لوی اختر مو ډیر ډیر مبارک شه. دنیا چې د 50 کاله عمر ده او دا د مینې او د محبت دپاره هم کم عمر ده. نه پوهېږم چې دا خلک په دې کې څنګه کینه کوي، څنګه پکې حسد کوي، څنګه پکې عداوت او دښمني او بدبیني کوي یو بل سره. خویندو میندو ته هم دا پکار دي چې د قربانۍ خوا کې ودرېږي، ځکه دې کې ډېر لوی اجر ده، په دې کې ډېر لوی ثواب ده. ستاسو په خبره وبیکسو که نه چې څه روان دي؟ قصابانو باندې دې ورځو کې نوبت هم نه قصابانو باندې نوبت نه و، موږ مطلب خپله مو لستونې رابډ وهل چې زه کار ته به کار ووایو. نو شهر ما آباد شده رایسته. آرزوهای کل ما شماست. حتی این یک تفلک رضا مگه باشه آرزوی از این داره که در یک وطن پاک و صفا زندگی بکنه. د ډنډکي په نامه یادېږي، ځینې خلک ورته د می وریجې وایي که نه. اوس خو باخترۍ نه راټولې ځکه وړوکې. څو روپۍ دې راټولې کړي؟ 110 روپۍ راټولې کړي، حسابې کړي دې وخته. ما کار میکنیم، پیکار میکنیم. باری دیگر تو را آباد میکنیم. اما تو میکنی؟ ماشاءالله په یوه نوې بڼه باندې په افغانستان کې زه داسې یو تعمیر یو بلډنګ وینم چې جوړ شوی دی. په نړیوال جام کې د افغانستان د بریاو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. لوی اختر مو ډیر ډیر مبارک شه. د نړۍ په هر ګوټ کې هر کونج کې چې یې هیله ده چې دغه اختر به مو په خیر پیل کړی وي. او دا چې تیره ورځ د چا د اختر لومړۍ ورځ وه هغوی ته دې لږ وروسته مبارک وي. او نن چې د چا د اختر لومړۍ ورځ وه نو هغوی ته دې نن مبارک وي. هیله ده چې دغه اختر مو په خیر پیل کړی وي او په خیر یې پای ته ورسوئ او د خوشحالۍ سبب مو وګرځي. لیدونکو د کابل په ښار کې سهار مهال دی. اختر لمانځه ته هم څو دقیقې پاتې دي، باید ځان لمونځ ته ورسوو او هلته لاړ شو. د مولوي صاحب سره به یو څو خبرې اترې هم ولرو د دې لوی اختر په اړه. او د دې ترڅنګ بیا به هڅه کوو چې د وطندارانو سره د اختر مبارکي ولرو، د دې ترڅنګ د اختر پوښتنه ترې ولرو، تازه حال احوال به د اختر وکړو چې دغه اختر زموږ په هیوادوالو څنګه تیریږي.
له نیکه مرغه چې د اختر لمونځ ادا شو او اوس مهال مې تر څنګ دروند شخصیت مولوي صاحب صبغت الله احمدزی ناست دی. له دوی سره به د لوی اختر په اړه ځینې پوښتنې شریکې کړو، خصوصا هغه هیوادوال چې دغه پوښتنې لري او موږ سره شریکې کړي دي. بیا هم ستړی مه شي مولوي صاحب، اختر دی بیا هم ډېر ډېر مبارک شه. تاسې دې هم مبارک وي. تاسې له طریقه ټولو متدینو هیوادوالو ته په داخل او په خارج کې د زړه له کومې نیکې هیلې سلامونه او د اختر مبارکي ویم. الله تعالی دې دوی دغه منځونه، روژې او قربانۍ په خپل دربار کې قبول او مقبول منظور وګرځوي. ډېره مننه جناب مولوي صاحب، کور ودان ژوندی اوسې. پیل کې که د لوی اختر د فضیلت په اړه راته ووایي داسې په خلاص ډول. په عموم کې اخترونه د خوشحالۍ ورځې دي، د میلو ورځې دي، د مسلمانانو د جشنونو ورځې دي. الله تعالی دا ورځې مسلمانانو ته ورکړي دي. بیا په دې لوی اختر کې د خوشحالۍ په خوا کې موږ او تاسو قرباني کوو او د قرباني باره کې دومره لوی فضیلت راغلی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. وایي د بني آدم هیڅ عمل نشته د لوی اختر په ورځ چې هغه د الله ته زیات خوښ او محبوب وي د وینې د بیولو نه. او دا د قربانۍ چې کوم څاروي دي، کوم حیوانات دي، نبی علیه السلام فرمایي وانه لیأتي یوم القیامة بقرونها واشعارها وازلافها. دغه د قربانۍ د حیواناتو چې څومره اجزاوي دي، که هغه ښکرونه دي، که هغه ویښته دي، که هغه خنګري دي، که هغه نوکان دي، دا به ټول په ورځ د قیامت باندې الله راوړي او د اعمالو په تله کې به یې واقع کړي. یعنې دې سره به هغه د نیکو اعمالو هغه تله او چابړی به ورباندې دروند شي او بالاخره به الله تعالی د په حق کې د جنت فیصله وکړي. او بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا بها نفسه. دا د قرباني د حیوان د وینې اولنی څاڅکی لا ځمکې ته نه وي رسېدلی چې د الله رب العالمین په دربار کې د قبولیت هغه مقام او درجې ته رسېدلی وي. یعنې الله تعالی ورباندې راضي سوی وي، الله ورباندې خوشحاله سوی وي. نبی علیه السلام فرمایي تاسې هم ورباندې خپل زړونه خوشحاله کوي. بل صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه ما هذه الاضاحي یا رسول الله، ای د الله رسوله دا قرباني څه شی ده؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، دا ستاسو د معنوي پلار ابراهیم علیه السلام سنت او طریقه ده. څومره دی الله لوی فضل او کرم ده چې هغه یو خپل بچی د حلالۍ دپاره رسملولی یو. مونږ او تاسو یو ګډ قرباني کوو، یو شیلی قرباني کوو، مونږ ته الله تعالی هومره اجر راکوي څومره چې ابراهیم علیه السلام ته ورکړی یو. نو صحابه کرام عرض کوي فما لنا فیها یا رسول الله، مونږ ته به په دې کې څه اجر وي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي بکل شعرة حسنه، د هر ویښته بدل کې به الله تعالی مؤمن مسلمان نارینه او زنانه ته یو نیکي ورکوي. یعنې د حیواناتو د څارویو په بدن باندې څومره ویښتان یې سباون صاحب، یعنې د هر ویښته په بدل کې الله تعالی یو نیکي ورکوي. بیا صحابه عرض کوي د الله رسوله فصوفو یا رسول الله، دا وړی کې به څه الله تعالی ورکوي؟ بعضې حیوانات خو وړی لري، بعضې ویښته لري. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي بکل شعرة من الصوف حسنه، د وړی د هر ویښته په بدل کې الله تعالی مؤمن مسلمان نارینه او زنانه ته یو نیکي ورکوي. او په دې سره الله تعالی د مؤمنانو هغه ټول ګناهونه معاف کوي. کله چې دا قرباني کوي، فاطمې بیبي ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله قرباني کوي ای بچی راپورته شه، ای لورې راپورته شه او د قربانۍ خوا کې دې ودرېږه، ځکه د هغې بدله تا دپاره دا ده چې د دې اولني څاڅکې سره الله تعالی تا ټول تیر شوي ګناهونه الله تعالی معاف کوي. نو فاطمه بیبي رضی الله عنها ورته وایي د الله رسوله دغه خبره یې موږ د اهل بیتو پورې خاصه ده او که ټولو مسلمانانو دپاره ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دا زموږ دپاره هم ده او د ټولو مسلمانانو دپاره هم ده. نو مسلمانانو ته پکار دي چې کله قرباني کوي یا خویندې او میندې وي هغوی قرباني نیولي ځان دپاره، نو که چېرته په کور کې څوک غیر نامحرم نه وي نو خویندو میندو ته هم دا پکار دي چې د قربانۍ خوا کې ودرېږي، ځکه دې کې ډېر لوی اجر ده، په دې کې ډېر لوی ثواب ده، په دې باندې الله راضي کېږي او الله پرې خوشحاله کېږي. قرباني په چا باندې کېږي؟ قرباني خو ډېر شرطونه دي چې هغه آزاد وي، په غلام باندې قرباني نشته، مثلا مسلمان وي په کافر باندې قرباني نشته، مقیم منشته په مسافر باندې قرباني نشته، او د نصاب خاوند وي الله تعالی ورته وس او طاقت او توان ورکړي هغه به قرباني کوي، په غریب او بېوسه باندې قرباني نشته. اوس خو زموږ ډیری هیوادوال خصوصا بیا د کورنیو سره مسافر دي،
کوم مسافر باندې قرباني نه هغه مسافر چې یو ځای ته تللی وي او هلته یې د 15 ورځو نه د کمو د پاتې کېدو اراده وي هغې ته موږ او تاسو د شریعت په اصطلاح کې مسافر ویلی شو او کم چې یو ځای ته تللی وي هلته د 15 ورځو نه زیات یا په میاشتو یا په کلونو هلته پراته وي هغوی د هغه وطن چې دغه دارالاقامه یې ده هملته دوی استوګن شوي دي هملته پاتې کیږي هملته اوسیږي هغه په مسافرو کې داخل او شامل نه دي ډېر ښه څه پیغام وینا لري ټوله نړۍ کې دي زموږ هیوادوال ویني بس زما خو لیدونکو ته دا پیغام ده چې مینه وکئ محبت وکئ د یو بل نه زار شئ د یو بل نه قربان شئ 2 ورځې ژوند او زندگی ده دا په خفګان په پریشانۍ باندې او په خفګانونو باندې نه ارزي هغه یو شاعر وایي مفهوم یې داسې د شعر به نه وایم وایي دا دنیا چې د 50-60 کاله عمر ده دا د مینې او د محبت دپاره هم کم عمر ده نه پوهېږم چې دا خلک په دې کې څنګه کینه کوي څنګه پکې حسد کوي څنګه پکې عداوت او دښمني او بدبیني کوي یو بل سره نو قدرمندو لیدونکو یو بل نه زار شي یو بل نه قربان شي زموږ تاسو دا خلک داسې د په ژوند کې یو بل سره ښه نه کوي خو چې مړ شي بیا ژړا کوي ویر کوي ماتم کوي وایي چې یاره دا ښه انسان نو راځئ چې یو په ژوند کې په زندګي کې د یو بل نه زار شو د یو بل نه قربان شو او خاص کر بیا په دې ورځو کې چې دا د خوشحالۍ ورځې دي الله راکړي دي یو بل ته ورغاړې وځئ یو بل سره مینه او محبت وکړئ او د اتفاق او د اتحاد او د یووالي مظاهره وکړئ ډېره مننه جناب مولوي صاحب کور ودان ژوندی اوسه لیدونکو بیا هم ښه راغلاست لکه څنګه چې تاسو وکتل د اختر لمونځ ادا شو ګر چې په لاره کې لږ په موږ ناوخته شو ځینو ځایونو کې مصروفه شو خو دلته مو د خپل یو خوستي وطندار څخه چې دوی د خوست ولایت څخه دي اوسیږي دلته په کابل کې له وړاندې بس خبره جوړه کړې وه او له دوی سره مو خبره کړې وه چې انشاءالله د اختر په ورځ به دوی کره راځو او د دوی هغه د اختر د لمانځنې هغه بڼه به راخلو چې دوی دغه اختر په کوم ډول لمانځي کوم ډول دودونه فرهنګ لري دا ټول به له تاسو سره شریک کوو زما په نظر بس حلالی شوی دی لکه چې زموږ نه غوښه هم خلاصه شوې ده نورې خبرې به له هغوی سره ولرو ستړی مه شي جوړ تازه تکړه صحت دې ښه دی وخت سره ژوند په خیر تېرېږي اختر دې ستاسو مبارک لمونځ روژې طاعت عبادات قبول ښه صحت دې ښه دی اختر هم په خیر پیل کړی دی زموږ درته ډېر انتظار وکولو قربانۍ مو حلالې کړې خلاصې مو کړې تقریبا بس یو وړکی سیرلی پاتې دی نیمایي ډېره مننه ژوندی اوس پیل کې زموږ لیدونکو ته زه خو مو پېژنم بیا هم خپله ځان وپېژنه زه قاري صاحب احمدالله ایوبي د خوست ولایت اوسېدونکی یم په کابل کې اوسېږو په سید جمال الدین شارخ کې ارزان قیمت سیمه کې موقعیت لري په 22مه ناحیه کې ډېر ښه ایوبي صاحب خوشحاله شو ځو به هغلته به وګورو راځئ ستاسو په خبره وبه یې کسو که نه چې څه روان دي دا دی دا خو خبره خلاصه کړې ده تاسو هم ستړي مه شئ اختر مبارک شه بیا به خبرې وروسته کوو انشاءالله ښه څه مو حلال کړي وو په خیر یوه قرباني وه دوه وې درې وې بس خدای دې قبول کړي زه خپله هر کال 9 قربانیانې کوم چې هغې جملې څخه یو دانه خوست ته لېږلې ده چې هغه خوست کې حلالوي او یو خوسی څرمن و سرونه هلته پراته دي یو خوسی هغه 7 قربانیانې همغه وي یو سرلکی مو حلال قرباني 9 قربانیانې مو وکړې بس خدای دې قبول کړي په خپل دربار کې امین امین ماشاءالله 9 قربانیانې مو کړي څه دلته څه په خوست کې ډېر ښه او دا ورونه خو ټول خپل یې که قصابان دي راوړي نه خپل ورونه یو ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه څنګه قصابانو باندې دې ورځو کې نوبت هم نه قصابانو باندې نوبت نه و موږ متاسفانه پرون ورځ یا بله ورځ ورته متوجه نه وو خو نن ډېر ارزان قیمت مو سره وغوښتو قصاب نه میلاوېدو خپله مو لستونې را بډ وهل چې زه کار ته به کار ووایو نو دا خلاص مه کړل بخیر ښه ډېر ښه او د دې تر څنګ د دې په اړه که راته ووایې چې څو کسان دلته شریک وي
مونږ شکر الحمدلله 5 ورونه ساکه ورونه یو او 2 ناساکه ورونه دي هغه جدا دي او خپله یو د ورونو دپاره قربانیانې 15 دانې یو مور دپاره یو پلار دپاره یو د نیکه دپاره یو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دپاره ماشاءالله ډېر ښه بس خدای دې ټولې قبولې کړي او د دې تر څنګ تاسو خپله لکه چې کار ونه کړو نو ما مخکې لږ کار وکړو ورسره غویان مې ورته چپه کړل ښه غویان مو ورته چپه کړي وو تقسیمات شوي دي که نه ځکه دا لکه چې 3 برخې کېږي نو مضمون د هغه علماو نه چې هر ځل په اخترونو کې په جمعې لمنځونو کې اورو وایي تاسو د قربانۍ غوښه 3 تقسیمه کوئ نو یو په خوراونو غریبانو پسې وویشه یو په دوستانو پسې وویشه یو ځان دپاره وساتئ موږ هم هر کال همداسې سیستم سره روان یو نو ځان دپاره بیخي کمه پرېږدو تقریبا لکه 5 حصونه یوه حصه پرېږدو 4 حصې شکر دی غریبانو پسې دوستانو پسې تقسیموو بس دغه د ثواب کار دی که نه او د دې تر څنګ د دې په اړه که راته وایي چې ستاسو د اختر لمانځه نه کوم دودونه لري دا قرباني خو عامه ده که نه زموږ د ټولو هیوادوالو یو شان وي که نه تقسیمات او د حلالول هر څه خو دا چې ستاسو دودونه به څنګه وي او خوست کې چې څنګه مثلا دغه اختر لمانځه نه کوئ په هماغې ډول دلته کابل کې هم کوئ که نه موږ هم هغه خپل د خوست عنعنات ساتو چې اختر لمانځونه وکړو هغه د خوست عنعنات ځای کوو موږ نو اختر لمانځه نه وراشو اول خو نږدې خپلوان زموږ مورکۍ دپاره راځي بیا یې نه بعد د لوی اختر کې قرباني رامخته کوو قربانۍ نه وروسته په اوله ورځ خو موږ لازما خپل کلتوري خواړه پخوو ډنډکۍ ورته وایي موږ مۍ وریژ ورته وایو هغې سره غوړي وي او نور شیان په نورو ورځو کې نور شیان هم ورسره پخوو هغه کبلیانو سره هم خپل هغه کوو رسم و رواج کوو داسې نه چې څوک ډنډکۍ سره بلد نه وي نو په اول خو خپل عنعنات نه پرېږدو هغه ډنډکۍ سیستم نن هم یعنې ډنډکۍ پوخ دی انشاءالله ډنډکۍ به وي موږ ته به پاتې که نه ولې نه ولې نه ډنډکۍ به خورو له خیره بس دوستانو ایبي صاحب له وړاندې موږ ته دا دعوت ورکړی و د دې تر څنګ نورې خبرې به بیا په دسترخوان هم ولرو هغه پوره معلومات به هلته ترلاسه کړو نو اوس مهال تاسو یو څو تصویرونه وګورئ چې زموږ ماشاءالله کامرمینانو اخیستي دي د دې قربانۍ د صحنې څخه اختر په دې لومړۍ ورځې موږ ته داسې خوندوره میلمه پالنه راکړه او د وطن دا خوندور خواړې چمتو کړي خصوصا د دوی د سیمې کوم دود چې دی د اختر په ورځ د دوی په وینا چې بیا دغه خواړه چمتو کوي د ډنډکي په نامه یادېږي ځینې خلک ورته د مۍ وریجې وایي که نه
نو دا واقعا خوندور او داسې قوي خواړه دي بیا هم ستړی خیر راغلی هر کله راشه ډېره مننه څنګه حلالۍ وشو پخې بخیر خلاص ستړی شوې پکې ولا مخه ستونزه لري نو سخته کار یې په تا وکړه که نه اسانه ولا ټول ورونه بس مساوي ډول کار وکړل په ګډه په ګډه مو کار وکړل هډوکي پکې چا مات کړل قاري صاحب او موږ حاجي صاحب مشر حاجي صاحب ما خالي دغه غوښه کوله تکه کوله اسانه کار تا کړی دی او زه وړوکی یم که نه ما باندې شفقت کوي اوس خو باخترۍ نه راټولې ځکه وړوکی نه مشران ماشاءالله شفقت کوي موږ اوس هم همکاري کوي سره او موږ تشویق کوي د روسه پر تشویق روان دي مشرانو طرف ډیره مننه کور ودان ایوبي صاحب پاړه خو ما معلومات ورکړل نه پوهېږم چې صحیح و که نه که تاسو راته ووایي مثلا ځینې خبرې خو مو هلته ښکته وکړې پاتې خبرې که راته وکړي مثلا کله چې د لمانځه څخه راشئ ما چې اورېدلي نه پوهېږم د پینډې په نامه خوست کې د پینډې دلته سره کینی کورونو باندې خو هغلته خو خپل وطن دی نو هغه پینډې شته موږ بیا دلته یو بل سیستم جوړ کړی دی د لوی اختر اوله ورځ پکې معاف وي ځکه قربانیان بیا موږ ډنډکۍ پخوو نورو ورځو کې د خپل نږدې دوستان چې وي مثل دا 3 ورځې تقسیموو یو ورځ یو چا کره ځو ټول هملته اخترۍ هم ډوډۍ هم خورو هغه هم کوو بیا بله ورځ بیا هغوی موږ کره راځي بیا موږ بیا بل کره ځو ځکه ما درته وویله چې ما 2 نساکه ورونه دي هغه جدا دي موږ 3 کورونه یو دلته خپلو کې بس 3 تقسیمات کوو 3 ورځې په مختلفو ځایونو کې سره راپنډېږو ښه ډېر ښه د دې تر څنګ تاسو چې کله کوچنیان وئ که نه او بیا ستاسو په سیمه کې هلته د خوست په لکڼو کې که نه ماشومانو ته څنګه اخترۍ ورکول کېږي پیسې دي که نه هغې وخت کې خو به پیسې هم نه ورکول کېږي نه اخترۍ د پیسې هم ورکوي هګۍ ورکوي او په لکڼو کې بیخي داسې هغه ده چې د کور په کور ګرځي د ډنډکۍ غټ ډېر غټ جوړ کړي هلته ایښي بس دې کور ته ورننوځي دلته مثال 3-4 قابه کوي بیا نور ځي بیا بل کور ته ځي دا غوړي وي او ډنډکیانې یو کور ته بل کور ته ځي تیار د وچې میوې تازه میوې تر څنګ د ډنډکۍ میښه یي که نه هر څوک چې ورځي یو کپ پکې و 2-3 کابه 4 څومره زړه څومره چې د چا خبره په خېټه کې ځای او اوس ماشومانو ته اختري کې څه ورکوو اختري کې خو دلته کابل کې بس پیسې غواړي چې نه ورکوو په زور یې هم رانه غواړي پارک ته ځي دوی اخیستې که نه دا شاوخوا ماشومان چې ستړی مه شي جوړ په خیر صحت دې ښه دی اختر دې مبارک شه تا مبارک شه نوم مبارک دی نو مصطفی جانه ته څنګه اختر دې په خیر پیل کړی چېرته خو تللی نه وي تر اوسه نه څه دې وکړل تر اوسه قربانۍ غوښه لګیا ته هم همکاري دې وکړه د قربانۍ په غوښه کې ډېر ښه او اخترۍ دې م راټول کړی که نه ټول کړی مې پیسې دې اخیستې یوازې پیسې که نه هګۍ تا ته م درکړې نه خالي پیسې خالي پیسې څو روپۍ دې راټولې کړي 110 روپۍ راټولې کړي حسابې کړي م دې وخته ماشاءالله ډېر ښه مکتب ته م ځې که نه څوم صنف کې داسې خو تکړه ښکاري څوم نمره دریم نمره څه ډالۍ کوې اختر دی د خوشحالۍ ورځ ده څه دې زده دي چې ټوله نړۍ کې د همدا اوس زموږ هېوادوال ویني چې لا هم خوشحاله شي ترانه داسې شعر وطن ته څه نه لرم ښه نه دي دې زده ښه ډېره مننه ژوندی اوسې ایوبي صاحب بس دا خو ډنډکۍ شو او دا غوښه مو ساده پخه کړې که نه د دې په اړه که معلومات راکړي غوښه خو مو د لوی اختر کې د غوړو نه خو خلک ډېر بد وړي او همدغسې مونږ سپینه غوښه ورته وایو د شولې که نه دا څرنګه دا غوښې د مونږ کونړ خلک ډېر پخوي نورستان خلک مزه کې وي هغه خپل د اډو کې او د غوښې خپله ځای کې دا په ماغه ډول پخه شوي چې دا د بخار کې واچوي که نه ساده او فقط یو جوش ورکوي موږ بالکل نورستان کې دا غوښه خوړلې نور شیان هم ترې جوړوي همدې غوښې نه نو ډېر ښه ډېره مننه ایوبي صاحب کور ودان ژوندی اوسې له میلمه پالنې ډېره مننه بیا هم خوشحال اختر ولرئ ټوله نړۍ کې دې زموږ هېوادوال ویني خصوصا د خوست ولایت ډېر هېوادوال چې زموږ اوس مسافر هم دي هغوی دې هم ویني څه پیغام وینا ورته لري داسې خاص پیغام وینا نشته نو بس ټولو وطنوالو ته د لوی اختر مبارکي وایو خدای دې وکړي چې دغه اختر زموږ افغانستان کې د سولې امن او پرمختګ اختر وګرځي
بعض د کړېدلي ولس نور په ارامۍ سره خپل ژوند ته او خپل هغه ته ادامه ورکړي او تلپاتې سوله وګرځي او بالخصوص خوستیانو ته چې کوم مسافر دي زموږ او ډېر په دې تحولاتو کې مسافرۍ ته تللي دي هغې ته هم ټول ته اختر مبارکي وایو بس خدای د دوی هغلته خوشحاله لري او په وطن باندې د فکر کوي ډیره مننه ژوندی اوسې ایوبي صاحب بس نوش جان به یې کړو تاسو به یې مخورئ موږ به یې مخورو خوند به وګورو د ډنډکي اوس راووتو دلته د کابل ښار پښتونستان واټ ته ځینې خلک یې د فروشګاه ځینې د فوارې په نامه پیژني او دغه څلورلارې نو ډېره نامتو څلورلارې ده د کابل په ښار کې چې ډېر پخوانی تاریخ لري نو دلته په دې وروستیو کې یو ځل بیا رغونه شوې ده دا شاوخوا د دې څلورلارې داسې بېلابېل ځایونه جوړ شوي دي په ډیکوریشن کې ښایست کې کار شوی دی او نن نو له نیکه مرغه زما هم هڅه دغه ده که نه چې د خپلو هیوادوالو خوښي را ښکار کړم او تاسو باندې وګورم نو په دې اختر ورځ کې زموږ دا هیوادوال چې دي د آبادۍ او د بیا رغونې او داسې د پرمختګ کارونو ته ډېر خوشحالیږي په اختر ورځ کې راغلي دلته راټولیږي د دې اوبو نه خوند اخلي ګرچې په دې ورځو کې هوا هم ګرمه ده او دلته دا فوارې یا دغه اوبه چې داسې پورته ځي د دې نو دا شمال بیخي ښه لګي او هڅه به وکړم دلته پای کې هم له هیوادوالو سره خبرې اترې ولرم دا ګورئ دوستانو دلته زموږ دا ورونه له دې هوا او فضا څخه خوند اخلي د دې اختر په لومړۍ ورځ یک چند گپ بزنیم گپ میزنه سلام علیکم سلام علیکم عیدتان تبریک روزه نماز قبول خوب هستین بخیر صحتتان خوب است وقت ساعت زندگی بخیر میگذره سلامت باشی روز اولی بیاین اینجا سلام علیکم عیدتان تبریک عید تبریک خوب هستی و علیکم بیا اینجا بخیر باشی قربانی کردین خدا هم قربانیتان قبول کنه روزه گرفتین روزهتان خدا هم قبول کنه تمام طاعت عبادت ما شما را قبول کنه آمین از شما هم چنان تشکر بخیر باشین شما چطور قربانی کردین یا نه ما حوالا دیگه از جمله خداوند بده که باز بخیر قربانی بکنیم آرزویش داریم انشالله که خداوند مهربان است و به آرزوهای خود برسین نه تنها می آرزوی قربانی اما تو هزارهای آرزوهای دیگه تان پوره شود بخیر باشین آرزوی اولاد داره خداوند بر اولاد نیک بده اولاد صالح بده کسی که آرزوی زیر داره که حج بیت الله شریف بره خداوند به حج بیت الله شریف برسانش کسی که آرزوی سفر داره میخواد یک جای سفر بره سیاحت بره خداوند آرزوی از اون هم قبول کنه کسی که اما تو آبادی وطن میخواه دیگه هم میخواه دیگه هم برزوهایش برسانه اینه مثل که ما شما میبینیم الحمدلله تقریبا شهر ما آباد شده رایسته آرزوهای کل ما شما حتی اینی یک تفلک ریزا مگه باشه آرزوی ازیر داره که در یک وطن پاک و صفا
زندگی بکنه. بالکل انشالله که همه چیز میشه در صورتی که ما همه ما دست به یکی دیگه با هم بتیم انشالله. انشالله ما شما اتفاق داریم بخیر به خوبی به آرزوهای خود میرسیم. انشالله دیگه فقط کمی کوشش به کار است. بله بله. تشکر. عید چطور آغاز کردین تا حال؟ خوب است براتون؟ بسیار عید خوب است. نماز عید رفتیم در جماعت ادا کردیم. بسیار پر از جمع و جوش است. عید قربان یک شان و شوکت خدا داره. عید روزه رمضان امو سیستم تجلیل خدا داره. مثلا در عید قربان که است تمام جایی که میری قربانی است. اون فلسفهش کل دوستا میفهمه که مثلا هر کس میخواد چیز خوبتر قربانی بکنه به خاطر رضای الله. بالکل. دیگه امسال عید بسیار خوب است. هوا نسبتا خوبتر است. سال گذشته هوا بسیار گرمتر از امسال بود. امسال هوا نسبتا خوبتر است. ان شاء الله سال گذشته سال آینده اگر بخیر زنده باشیم هوا دیگه خوبتر میباشه. چون یک روز بیشتر میاد. بالکل ان شاء الله. دیگه در مورد از یک با ما بگوین که خانه شما در کجاست و کجا می رفتین یعنی خاص به خاطر از زمین آمدید؟ ما دیگه تا بیشتر در خانه بودیم. ما در منطقه شیوکی زندگی میکنیم. او در چهارآسیاب؟ نه شیوکی. رو چی هست؟ در منطقه زندگی میکنیم. میگه حالا برآمدیم دیدن دوستا گفتیم باش بر از یک دفعه شد پا یک از یوگار شده. چی میگی چرا؟ دیگه یک ذره از یک جای خدا انداخته. شوخی کرده بود. امروز صبح تا پیشمه در خانه بود. حالا گفتیم باش برایم یک چکر یک دفعه شود در شهر یک چکر بزنیم. فراری اول خبر شده بودیم که یک افتتاح میشه نو میشه بازسازی شده. از اون خاطر گفتیم اولین کار کردیم اینجا اومدیم. اینا امی آبادی وطن دیگه بسیار لذت بخش میباشه. از این کردم در آبادی وطن زیاد لذت است. بالکل. ایرا کجا گشتاندی بخیر چطور هستی؟ خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ اسم مبارکت؟ نام علی. علی جان کجا میری بخیر؟ جایده. خب مکتب میری؟ صنف چند هستی؟ اول. صنف اول. چی یاد داری دمی روز عید با ما بگویی که همه تو همه وطندارایت خوش شود؟ همه تو خوش شود. چیزی یاد داری یا نه ترانه چیزی؟ بگو. رفتم به باغ جنت آب بنوشم الهی محترم ستاله باشی کلمه حضرت بی بی فاطمه باشی. واه واه ماشاءالله. اینه دیگه 7 ساله شدی بخیره دندانایت هم برآمده. برام گفت. بسیار خوب. ایدی گرفتی یا نه؟ از کی گرفتی؟ از پدرم از کلگی. خوب از پدرت و از کلگی. چند دفعه گرفتی پدرت میگه؟ 3 دفعه. بسیار خوب. 3 دفعه گرفته؟ نه والا زیاد گرفته است پیشم. یار دقیقه که یار کس که ایدی کردن میاد تفلکا وقتی که پیسه را میکشون بر از او ایدی میتم یام ده نوبت است. اگر ندادیش دیگه قیامت است. یام ده نوبت است اگر ندادی قیامت است. اینه یک شعر هم میجه جوش. چطور هستی خودت؟ خوب هستم. خوب هستی؟ عیدت تبریک باشه. عیدتم تبریک. تشکر. اسم مبارکت؟ محمد سلیمان. ماشاءالله سلیمان جان. خوب با متتکره هستی خودت؟ چند ساله هستی؟ 12 ساله هستی. اما قدار هستی دیگه؟ مکتب خوب میری بی از دو. صنف چند هستی؟ صنف 5. صنف 5. چندم نمره؟ دوم. ماشاءالله. خودت چی را با ما در توفه میتی که هموطنایت خوش شوه بخیر؟ ترانه معرف. بگو برشان. افغانستان ما جان و جهان ما اهل معارف تعلیم کار ماست علم از شعار ما پس افتخار ما کار میکنیم پیکار میکنیم. باری دیگر تو را آباد میکنیم. اما تو میگنی ما یک وقت در مکتبی ترانه را یاد داشتیم. تشکر. بخیر باشی بیادر. تشکر. زنده باشی. با ما کدام امر خدمتی. خوش بخیر سلامت باشی. همه وطنای ما میبینید گفتنی پیام در کل جهان از طریق همین چینل یوتیوب شما با تمام دوستان در داخل و در خارج از افغانستان عید تبریک میگم. خداوند طاعت عبادت تمام شما را به درگاه خود قبول و مقبول بگردانه. ایام خوش برتان میخوایم. خوش بگذره مثل که از ما خوش میگذره. خداوند با شما خوش نصیب کنه ان شاء الله. تشکر بسیار زیاد. بخیر باشین. تشکر. نو دوستانو دا ورورو سره د خپل ماشومانو چې ډیر ښه وغږېده
او د دوی په وینا چې راوتي و بس د چکر لپاره او د دې ترڅنګ اختر دی اختري کې ورځي د خپلو دوستانو خپلوانو ملګرو کره د اختر مانځلو لپاره. بل ورور هم دوستانو ناز دی په ډېر ښځې کې ناز دی ښه داسې د کابل هوا پې لګي له دوی سره به یو څو خبرې اترې ولرو. ستړی مه شي جوړ تازه تکړه صحت دې ښه دی تراري ده په خیر یې خیر سي ستا دې مبارک وي مونځ روزې طاعت عبادات قربانۍ هر څه دې قبول او منظور شه. ډېره مننه څنګه داسې ښایسته ځای دې انتخاب کړی بس داسې وخت کې مې راګیر کړی که نه چې د دې فضا او د دې اوبو او د دې کابل ښار نه دې خوند اخیستی منظرو ته راوتلي منظرې کوي. څه دې وکړل تر دې د مختر په خیر دی؟ والله شکر په خیر دی اوس خوشحالۍ شپې ورځې تېرېږي ښه خوندور اختر دی الحمدلله. قرباني دې وکړه که پاتې؟ بس نو مسافر یم قرباني خو مې ورته نشی کولی. مسافر یې ښه د کوم ولایت څخه راغلی؟ د هلمند ولایت څخه. هلمند ولایت څخه راغلی وي دلته دې وظیفه ده؟ هو دلته مې وظیفه ده. ښه اوس نو نوکري په وظیفه کې؟ ښه څه پیغام لري ټوله نړۍ کې د وطنوال ګوري څه ویل ورته لري؟ بس ویل دغه دی چې الحمدلله ښه امن و امان دی افغانانو ته مې دا پیغام چې ښکلې منظرې وکړي او هغوی ته چې ځي الحمدلله امنیت ښه په پوره توګه نیول سوی دی څه ستونزه نشته که نه؟ ډېره مننه خوشحاله اوسې کور وده. د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې مو دغه خپرونه تاسو ته چمتو کړې وه. د وطنوالو سره مو د لوی اختر په اړه خبرې اترې درلودې تاسو خپله وکتل او په پای کې لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل چې زموږ هیوادوال وطنوال چې دي نو بیا د آبادۍ او د پرمختګ خبرونو ته د ټینګینۍ تېره شپه دغه تعمیر بلډنګ چې تاسو وینئ دغه هم افتتاح شو پرانیستی وشو او د دې ترڅنګ د پښتونستان واټ هغه څلور لارې چې وه چې تاسو ته مو وښودله د دې دواړو پرانیسته تېره شپه وشوه او زیاتره خلک اوس دا دی د اختر په دې ورځ کې راځي دلته د اختر خوشحالي هم لمانځي انځورونه کاږي او دغه تعمیر دغه بلډنګ چې تاسو وینئ نو ماشاءالله په یوه نوې بڼه باندې په افغانستان کې زه داسې یو تعمیر یو بلډنګ وینم چې جوړ شوی دی دلته نو الکترونیکي مرکز دی مارکیټ دی چې الکترونیکي وسایل دلته پلورل کیږي نو هیله ده چې دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي د اختر پاتې ورځې پاتې شیبې تاسو ته په خوښۍ سره په خوشحالۍ سره غواړم انشاءالله چې د خپلو کورنۍ دوستانو ملګرو سره په ښه توګه دغه اختر ولمانځئ ویې لرئ او یو بل ته بس مینه ورکړئ تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.